دغه څاروی چې تاسو ښکاري د دې قیمت 2.5 لک افغانیو پورې ورته ایښی دی او شاوخوا 15 یا 15 منه غوښه ورکوي. دغه سخوندر قیمت څو دی؟ دا سخوندر کې 1,15,000 15 صحیح نه دی؟ 15 نه کېږي. ولې؟ ګران دي او دا په څو موږ هم ګران اخیستي دي. خپل هم روزلي او خپله دغه ځای ته راوړو خرڅوي خرڅ ته وړاندې کوو. امکانات شته پکې او څو به شي دا زما د خاطره تا له خاطره آخري چې وشي دا 450 دا چې له 28,000 افغاني او څومره وزن به ورکړي؟ دا خو په دې میله کې نه چې زه فکر کوم په دغه ټولو ولسوالیو کې به بېساری وي او تر ټولو ستر څاروی همدا دی. دا د خپل د خیوې ولسوالۍ ساتل شوي غویي دي. موږ تر اوسه دا په د مدرسې د پاسه فارم کې ساتل شوي او دوه په خرم کلي کې ساتل شوي. خلک چې مونږ ګورو خلک هم راضي دي دغه نه د تجارانو نه او انشاءالله داسې تر اوسه پورې موږ لا داسې کوم مشکل نه دی لیدلی. زما خاطر به پکې څومره هغه راته ته ووایه. نه ته راته وایه چې بدون در کوم. سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی اس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو تمه ده چې ټول به راته رکه وروغ اوسېږئ لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده اختر ته د ګوتو په شمېر څو ورځې پاتې دي. موږ هم راغلي یو چې د اختر د څارویانو له منډۍ نه تاسې لپاره یو ځانګړې خپرونه ولرو. دا چې په اوس وخت کې د څارویو دغه بازار څومره ګرم دی، کم څاروي ښه خرڅېږي او تر ټولو قیمتي څاروي څومره دي او تر ټولو هغه ارزانه څاروي په څو وي. د پسونو او یا هم د سیرلیو د دې ترڅنګ د سخوندرو نرخونه او د دې هغه ژوندی بهیر له تاسو سره شریکوو. را سره پاتې شئ دا خپرونه تر وروستیو شیبو را سره ننداره کړئ. زه مهراب ګل مخلص یم او د کیمرې تر شا ځوان بیا مجاهد مخلص دی. راځئ نن یو سخوندر درته ښیم چې کافي ډېر قیمت هم لري او وزن هم تقریبا ډېر دی. زه چې څومره فکر کوم په دغه ساحه کې یا په دغه منډۍ کې تر ټولو قیمت ترینه سخوندر به همدا وي. دا بل خامخ چې کوم سخوندر ښکاري دغه. سلام علیکم. مروخاست خیرت نو مبارک دی. دا ستا دی؟ نور اعظم دی. نور اعظم د کوم ځای؟ داسې کیمرې ته لږ وګوره. د کوم ځای؟ د خیوې. خیوې ولسوالۍ. خیوې کې د کوم ځای؟ بر شامل. شامل یې؟ کوه ته یې جوړې تکړه. په دې ژبه نه پوهېږي؟ نه په دې نه پوهېږم. نو څنګه د شامل یې بیا؟ نه د دې ځای اوسېدونکي یم. اصل کې د کونړ به یې؟ اصلي ځای. او زه لهجې نه دې معلومېږي چې د کونړ یې. بالکل موږ د کونړ. دغه سخوندر قیمت څو دی؟ دا سخوندر کې 1,15,000. 1,15,000 او ستا په اندازه څومره وزن به ورکړي؟ یاره داسې نه شو موږ ته څه پته لګي موږ قصابان نه یو. نه قصابان به نه یې خو اندازه به تاسو ته لګېږي. یاره داسې نه شو ویلی. 80 منه به ورکړي؟ یاره داسې نه پوهېږو په دې. نه پوهېږي؟ نه شم ویلی نه. خیر په وینا. او د دې سخوندر قیمت څومره دی؟ دا 1,20,000. 1,20,000 هغه 1,15,000 یا دا 1,20,000 او دا؟ دا 50,000. 50,000 د دې به تقریبا زما په خیال چې 15 14 منه 15 منه. ښه 15 منه ډېر نه. ښه او دا خو به په هغې 15,000 مې ووهه ولې وایي؟ دا 55,000. 55,000 دا جوړه چرنوالي یو سړی څومره به ګزاره ورسره وکړي ته؟ زموږ وروره فینال لیټرونه دي. یو څوک ما ته پرېږده نو زه دې ته راغلی یم چې وایه خیر تا ته به یو پکې یو مراد وکړو د کرې او د شربت پیسې ورته دې څو ویلي؟ دا مې تا ته 50,000 50 او هغه 55 دا 55. وته څه د غټ خو هغه ښکاري ما ته. دا داسې دی که نه دا خو سره اتې دی دا چیرې دا مال ګران د دې دا غوښه باندې غوښه پکې ډېره ده. ښه غوښه ډېره ده. دغه جوړه څو 1,00,000 څو راځي؟ 1,10,000 درته کېږي 15 درته بیا کړې ده. 1,10,000 کېږي اخري 12 ته بیا کړله 10 کېږي دې نه کم. نه ګزاره وکړه لږ شان دې ما ته اوس راغلی یم ورپسې ما سره خو باید ګزاره وکړي لږ شان دې. دوی خپل کې ولې نښتې دي؟ خپل کې ولې نښتې دي؟ چې وایي د یو بل سره دا دغسې کوي که ها؟ ستا په نظر چې موږ د هغه دپاره واخلو د خیرات دپاره که نه ځینو هېوادوالو پیسې راستولي چې یو 2 غویان راته واخلئ او قرباني کوي هېوادوالو ته یې غوښه ورکړي ستا هم ثواب وشي. دا جوړه به په څو راکړي هغه جوړه؟ دا جوړه به درکړي 1,10,000 اخري ګزاره وکړه لږ شان. نو څونه ګزاره سره وکړه؟ 15 صحیح نه دی؟ 15 نه کېږي. ولې؟ ګران دي او دا په څو موږ هم ګران اخیستي دي. دا به درله درکړو 2,50,000 2,50,000 دوی به هله دوی ولې ونه ختل؟ ښه ډېره مننه. دغه دواړو چې ته درکړم 15,000 90,000 نه کېږي. کېږي ولې نه کېږي؟
خدای هغه سخندر څو درکم هغه د سپین اول درک یو لک شل زر گزاره وکړه گزارې سره یو لک شل زر گزارې سره ښه ډېره مننه دیو کې خوښ کما دا خو ارزانه یې کنه نو څو پورې 15 سالې پورې کم مالونه دي 15 سال یو به ونشي خو تاسو سال یو فرق حساب بدانې دې درې واړو کې واره چې خوښ هغه د ماسک نه دا خرچ وي دا خرچ هغه دا او دا په څو 15 سال 15 سال گزاره به کنه کیان دینه گزاره کوم ته بیخي ستا ریټ بیخي جګ دی کنه یاره درنو ملګرو تاسو راځي دا دې په څو خرڅ کړی دا خرڅ نه دی و 50,000 گزاره نه کوي امکانات شته پکې او څو به شي دا آخري تعالی خاطر آخري جوړ سالور 500 سالور 500 دین ارزانه نه ورته نه مزدوري نه کوي 15 سال خو پورې نه کیږي نه نه کیږي نه آخري سال ولې دې کې څومره وزن به چې دونه قیمت ورته وي یاره دې کې 15 منه وزن به پکې 15 منه من په څو راغی 3000 روپۍ من درته هم د حساب نه 3000 خو قصابي مال نه دی قرباني مال نو صحیح دی خو لګا قصابي مال جی هغه من 3000 ورزيږي دا د قرباني مال قصابي کې خو تقریبا په 2000 دا په عادت خرڅي عادت یعنی یو دوه درې دسي دا په عادت یعنی قرباني مال چا چې خوښ شو ها په خوخه خرڅېږي دسي وي ها ډېر ښه دی او د دې قیمت بس وي د دې دا د دې هغه یو قیمت دی جوړه د داخله ملګری گزاره سره جوړه چې واخلې ما یو لکو پورا دی 8000 روپۍ نوی زره نه ورکې نه تاوان کې مزدوري کې گزاره مال جګ دی کونړ کې مال جګ دی بس صحیح دی ما هغه ته ویلې په 9000 روپۍ کتیم راکې صحیح دی نه کیږي کور دی ودان چیرې سره سکي خوشاله غرمه سره تیر ډیر اوس کا غرمه خوشاله اوس الله دې خلره ډیر مننه درنو ملګرو چې را سره استئ دغه برنامه ګوري دغه یراته اخري په یو لکو 8000 روپۍ ویلې هغه جوړه راته په یو لکو 10000 ویلې او دې ترڅنګ هغه یو سکندر چې زما ډیر خوښ دی هغه راته ویلې په یو لکو 15000 او فیضان سفیر علی ګلی یو نیم لک افغانۍ اوس نو سړی چې شوی کی زموږ ته ایران یم هغه چې 3 ساروي واخله او 3 ساروي ته مې داسې اراده کړې ده چې په 15 سال زر افغانۍ به واخلو او یو کلی ته به ویسو قرباني و پیوکو ثواب به صافي صاحب ته ورسیږي او غوښه به منګه وخورو نو همدغه هیله مو کړې ده راځي را سره پاتې شي که چېرته وتوانېدو یو 2-3 ساروي اخلو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ په خیر راغلی د سیرلیو میلې ته هم راغلو چېرته چې سیرلي ولاړ دي ماشاءالله ښه غټ غټ او دغه ځوان ولاړ دی تر څو وپلوري سلام ستړي مشئ په خیر راغلی ډېره مننه نوم مبارک دی ګلخان د کوم ځای د کشمیر نه ماشاءالله دا سیرلي د کوم ځای نه دي راوستي دي دا مې کشمیر نه دي راوستي دي او تا ساتلی و که نه هغسې دي دا په څو دی هغسې دا سیرلی دا مې هغه سه 1,000 قیمت کړی دی څو دی 2,000 او څو ورځې دې وساتل دا یو 2 ورځې مې ساتل 2 ورځې ساتلې دي کوم سیرلی دی اوسه پورې خرڅ کړی دی څو سیرلي به دې خرڅ کړي یو 15 ځانې مې خرڅ 15 ځانې ته مکه ته پاتې شو پکې ده الحمدلله او څو کسان شریک هسته په دغه هغه کې څلور کسان اوس داسې څوک شته چې هغه سیرلو پسې ګرځي نور اخلي او تاسو دلته راوړي تاسو خرڅ کړي که نه شته هغه تللی دی هلته سیرلو پسې ښه دغه سیرلی چې زه نه والم دا به څو راکړي راته دا به تعالی درکړم 15,000 او دا 2,000 دا 2,000 یعنې په 1 دې اخیستی دی 1000 افغانۍ خو بیا دې حق دی چې ویې ګټې او دغه سیرلي په څو دی دغه سیرلی 3,000 ته راشه لږ داسې نږدې ورته راشه ښه دغه سیرلی په څو دا سیرلی 8,000 افغانۍ او څومره وزن به ورکړي دا 9 منه ورکوي 9 منه ورکوي یعنې 9 منه 100 کیلو راځي 9 کیلو وزن ورکوي صحیح ډېره مننه او دا به څو وي دا په 3,000 روپۍ 3,000 افغانۍ لږ را نږدې کړو چې څنګه دی لږ راته وښیه تر وباسه
ماشاءالله ښه غټ سیرلی دی ښه دا په 23,000 افغانۍ او دا په 28,000 تل دلته راشه دا په 28,000 افغانۍ دی ماشاءالله ماشاءالله ښه غټ سیرلی هم دی دې کې ګزاره وکړه دا نه والوځه که د تا خاطر به وکړو 500 به خاطر وکړي ښه ښه نه نو تا خپل اخور ته ودرېوه ما تا به خبرې وکړو صحیح دی که چېرته جوړ راغلو نو وابېلم درنه 2,500 روپۍ راته بیه وکړله ښه صحیح دی ډېره مننه درنو ملګرو دا د څارویو میله ده او نن په څارویو میله کې ګورو چې په کم نرخ باندې دغه څاروي خرڅېږي دغه څاروي چې تاسې ګورئ دا یې په 28,000 افغانۍ راته وویلې او راته ویل چې 500 افغانۍ به صرف ستا خاطر وکړم او دا یې راته په 25,000 افغانۍ وویلې 25,000 دې ویلې که نه 25,000 افغانۍ دا یې په 15,000 افغانۍ ویلې دي او دا یې په 2,000 افغانۍ نو یو څه ښه دي ځکه دا مالونه غټ دي او دا په غره کې لوی شوي دي په ازاده فضا کې او د غره سیړۍ او نختر د دې خوراکو نو اوس راغلي دي چې دلته قرباني پې وشي راځئ را سره پاتې شئ د منډۍ بلې څنډې ته ورځو او د نورې منډۍ له حاله هم تاسې خبرو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی بالاخره هغه ځای ته راغلو چې کوم ځای کې د دې میلې تر ټولو ستر غویه ولاړ دی دا غویه په دې میله کې نه چې زه فکر کوم په دغه ټولو ولسوالیو کې به بېساری وي او تر ټولو ستر څاروی همدا دی ښایي چې وزن یې د 50 منې یا 80 منو شاوخوا کې وي نو له مالک سره خبرې اترې کوو چې دا د کوم ځای نه راوستی دی ساتلی څنګه دی او د دې ساتنې لپاره څه باید ورکړل شي سلام ستړی مو شي په خیر راغلی سلام په خیر راغلی خاص دی تم ستړی مو شي په خیر راغلی نوم مبارک دی اسم مبارک سجاد سجاد او ستاسې بصیر بصیر تخلص شي نشته تخلص احسان احسان او ستاسې سجاد احسان 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 نوم په چا کوي که نه صرف ولې تخلص نه دی زموږ سرسترګي دي ډېره مننه کور دې ودان الله دې خوشحاله لري ستا قصابۍ ته خو زه ډېر درغلی یم هلته مخه غوښه ورکړې هر کله راوله کور دې هر ودان کله راشي سپاس خپل دکان دی دغه څاروي موږ ګورو ماشاءالله ډېر ستر څاروی هم دی غټ هم دی په دې میله کې بیا ساری نه وي خو درته وایي چې قیمت یې څو دی او ستا په اندازه ته خو قصاب وي ستاسې نه خو 1 کیلو څه چې نیمه کیلو هم نه خطا کېږي څومره وزن به ورکړي وزن موږ اچولی 80 منه 80 منه او پرون هم د دې نه ښه خرڅ کړي وو 80 منه پورې غوی موږ راوړو د ښېوې ولسوالۍ ته او دا زموږ د ټولو ویاړ دی چې په خپله ولسوالۍ کې سې غوی موږ خپله روزلي دي بالکل او دا هم د بل ځینه نه دي راوړي دا د خپل د ښېوې ولسوالۍ ساتل شوي غوی دي موږ تر اوسه دا په د مدرسې د پاسه فارم کې ساتل شوي او 2 په خرم کلي کې ساتل شوي د بیرون ځینه هم غوی نه دي راوړي او پرون هم د دې نه ډېر غټ غټ غوی خرڅ کړل او دوی قیمت مو څو یې قیمت هم پې 2.5 لکه روپۍ 2.5 لکه افغانۍ او که یو څوک ما غوندې لیازدار راشي بیا څومره ورسره نو بیا به ورسره ډېر خاطر وکړو لکه څو پورې 10,000 15,000 یو 100,000 به ورسره خاطر وکړو ماشاءالله او د دې نه بل لوی غویه چې دی هغه سر تم تړلی دی هغه څه دا ټول دا نه دغه سور برک فرانسوي دی دا د ناکامراد فارم نم راوړی دی ناکامراد پارک نه او ناکامراد فارم نم راوړی دی او څو څاروي هم داسې تر دې دمه پورې خرڅ کړي چې غټ غټ څاروي تر دې دمه پورې 12 دانې څاروي خرڅ کړي د دې نه غټ دی واړه دي غټ هم ټول خرڅ کړل ټول کابل تبار کړل د دې ځای نه ویړو په دې موږ ډېر ویاړو چې زموږ ولسوالۍ ته د لرې ولایتونو نه خلک راځي موږ نه څاروي خرید کوي ډېر ښه کوئ زه احسان صاحب سره دوه خبرې کوم که د اجازه وي مخلص صاحب بیا په خیر راغلی بیا په خیر راغلی یادونه مې مخکې هم تاسو ته وکړله چې موږ سره پرون ډېر ستر څاروي وو خو تاسو نه وئ
او داسې څاروي چې په 3 لکه په همدې ځای کې خرڅ شول د پېښور په چلنج خرڅ شوي دي ما پرون یادونه وکړله یو ویډیو هم نشته زموږ څارویانو پسې کنه دلته د 100 لکو څاروي راځي ماشاءالله دا زموږ د ویاړ ځای دی چې خپله هم روزلي او خپله دغه ځای ته راوړو خرڅوي خرڅ ته وړاندې کوو ډیره مننه دغه غټ څاروي چې عموما اوس که ماته په لاس راکړي راته وایي چې ستا مفته شو کوره پورې ویسه زه یې نشم وړلی دا څنګه تاسې کنټرولوئ څنګه به د دې هغه کوئ ساتنه کوئ ډېر سخت نه دی تا خو بس داسې ویوله که یو ماشوم مونږ سره یې مخت اخیستی دی یادونه مې تا ته وکړله مونږ پرون هغه څاروي راوړي چې هغه هم خپله ساتلي خپله هم روزلي 10 میاشتې مونږ سره شوې وې مصد غالبا نو ډېر پخوا نه هم هغه ساتلي وو دانې خوړلي مصرفونه پرې کوو داسې څاروي چې ما یادونه مخکې مې وکړه چې پرون تاسو راغلي وئ نو هغه ډېر ښه زبردست څاروي وو چې کتلی نمایش ته وړاندې کړی نو بیا انشاءالله اوس هم ښه څاروي دي خو یادونه مې په دې بیا هم درته وکړه پروني ډېر ښه غټ څاروي وو ډېره غټ څاروي ما زما پوښتنه جواب نه شو ما تا ته ویل چې دغه که ما ته راکړي زه یې نشم ساتلی دا چې کوم هنر دی چې تاسې ساتلی شئ او بېرته مهارولی شئ مثلا اوس که دا ما ته په لاس راکړي زه یې نشم وړلی ارامه دي مخلص صاحب دا خو ته وړلی شي هغسې شوخ مال دا نه دی شوخ مال نه دا ډېر ارامه مال دی ډېر په تربیه مال دی داسې بې نظمه نه ځي که نه ډېر په ترتیب باندې ځي ځینې تاسې قصابان چې څومره شوخ مالي تاسې ډېر په ارامه راچاپه کوئ دغه طریقې څنګه کېږي لکه شان زموږ هېوادوال ته اختر را روان دی هسې نه چې بې وخته یې څوک ونیسي یا بې ځایه ځایونه دا خو مخلص صاحب د اکثریت د قربانۍ مال سره خو بیخي زور په کار نه دی چې وویل شي دغه د هر سړي خپل تخنیک دی نو بیا ته څنګه کوې مونږ خو خپل په تخنیک باندې نیسو بیا مونږ نه نشو خوځېدلی ما ته مخ یې زه هم قرباني کوم چې ما ته زه به یې درته خوښې کړم دې کامره کې به یو دوره مو وي وبه یې ګورئ څنګه تیزې کې همدې ځای کې به یې درته خوښې کړم ته لږ صبر کړه دا مې کوم واله خبرې هم کوه چې کوم ځای ته تللی خبرې کوو چې دا داسې مې وکړه داسې مې وکړه تاسو هلک هلک بچ شئ تاسو بچ شئ لږ زر هله تاسې بچ شئ مخلص صاحب دا ګوره ما مخکې یادونه وکړه چې دا ډېر ارامه مال دی ډېر تنظیم او وړلی شي بېخاره یې وړلی شي راځه زما خوا ته نه نه وال مال به نه کوي دغه ځای نه یې ونیسه مه هېرېږه نه هېرېږي به نه بیخي بېخاره راځه دا هغسې راځه نه ځي به خپله به ځي دا وایه که راځه ځي به در سره ځي به در سره دا خو نور کېږي السلام علیکم انجینر صاحب څنګه یې جوړې نه اخلو یې خو دومره قیمته نه مایک ورور سره دی نو ډېره مننه وروره ته هغه دې وتړه او بیا به خبرې کوو صحیح دی ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ دغه برنامه مو وکتله دغه څاروی چې تاسو ښکار یې د دې قیمت 2.5 لکه افغانیو پورې ورته ایښی دی او شاوخوا 15 یا 15 منه غوښه ورکوي او دوی دا دعوه لري چې په دغه خیول ولسوالۍ کې تر دې بل قیمت ترینه څاروی نشته هو یوه یادونه یې وکړله چې له دې وړاندې هم له دې نه قیمت ترینه څاروي موږ خرڅ کړي چې 80 منه پورې یا 15 منه پورې وزن یې کولو دا نو ماشاءالله الله تعالی دې ورته نصیب کړي هر هغه څوک چې اخلي له ما نه قد جګ دی او وزن به مې انشاءالله چې ډېر زیات وي زما د 1 کیلو په اندازه به د دې کې 1 من وي نو 100 منه دی حاجي صاحب ډېره مننه حاجي صاحب الله تعالی دې ونازوه کور مودان خوشحاله اوسئ هر چا چې واغستو نصیب یې شه الله تعالی دې ورته صدقه قبوله کړي او تاسې نه ډېره مننه چې د خپلو هېوادوالو خدمت کوئ دغلته ولاړاستئ او هغه څاروي چې په فارمونو کې او یا په ښه ځایونو کې روزل کېږي او ډېره غوښه کوي هغه تاسې میلې ته راوړئ کور مودان راسره پاتې شئ د میلې بلې څنډې ته هم ورځو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی لکه څرنګه چې د خیوي ولسوالۍ میلې ته راغلي او تاسو ته بهتره معلومه ده چې نن په میله کې د څارویو په نرخونو غږیږو
دغه میلې ته یو قومي مشر او ملک سلیم کاروان هم راغلی د سره خبرې اترې کوو. سلام شپه بخیر راغلی. وعلیکم سلام، په خیر راغلی. ډېر زیات خوښ شو چې نن تاسې د کوز کونړ خیوې ولسوالۍ د څارویو منډۍ ته راغلي یاست او د نږدې نه لیدنه کوئ. ډېره زیاته مننه، کور دې ودان خوشحاله اوسې چې وخت دې راکړ. الله دې ونازوي. مننه، تاسې نه هم مننه. څنګه دی څه کال میله څنګه ده، نرخونه څنګه دي، څاروي څنګه دي، چاغ دي نه دي؟ الحمدلله تاسې یې د نږدې نه هم څارنه وکړله چې نن د کوز کونړ خیوې ولسوالۍ دغه منډۍ ته د مختلفو ولایتونو نه د مختلفو ولسوالیو نه په ډېرې اندازه څاروي راغلي دي او نسبتاً که سړی داسې فکر وکړي نرخونه هم یو اندازه دي ښه دي او الحمدلله څاروي هم ډېر زیات راغلي دي. خلک چې مونږ ګورو خلک هم راضي دي دغه نه د تجارانو نه او انشاءالله داسې تر اوسه پورې مونږ لا داسې کوم مشکل نه دی لیدلی او تاسې سر په سترګو وینئ چې دا خلک ګورې ماشاءالله بیروبار زیات دی، خرید و فروش کېږي پکې ښه په کافي اندازه، خو مالونه الحمدلله د مختلفو ولایتونو نه راځي. تیر کال پرتله که راسره وکړي چې تیر کال څنګه و څه کال څنګه دي، نرخونه مخکې څنګه و څنګه دي؟ د تیر کال په پرتله څه کال مال زیات دی، خو چون نرخ یو څه د اندازه چې مونږ ګورو د پروس کال نه څه کال لږ جګ دی. یو علت دا دی چې پروس کال د پاکستان مال راغلی و خو څه کال بند دی الحمدلله. همدغه خپل وطني مالونه دي او راځي دي منډۍ ته او دغلته پلورل کېږي. تا د پاکستان ټکی یاد کړه؟ یو وخت کې زموږ ذهن داسې جوړ کړ د پاکستان لاره بنده شي، په موږ باندې به اوړه بند شي، موږ باندې به غوړي بند شي، موږ باندې به دا بند شي هغه بند شي، خو د پاکستان د لارې د بندېدو سره سم زموږ په هیواد کې هېڅ فرق رانغی، ژوند هماغسې نارمل روان دی. دغه لاره که همداسې بنده پاتې شي ستا لیدلوری څه دی چې څه به وشي؟ الحمدلله د افغانستان دپاره ډېرې لارې شته، تجارتي لارې شته، تجاران کوشش کوي. زموږ د امارت اسلامي حکومت په همدې کوشش کې دی چې د نورو بدیلو لارو افغانستان ته واردات وکړي او الحمدلله افغانستان هم اوس دې حد ته رسېدلی دی چې خپل واردات لري او فرض مثال څه کال په کافي اندازه غنم په افغانستان کې شوي، فرض مثال څاروي دي. نو موږ انشاءالله چې د خپل حکومت نه راځي، د خپل ولس نه راځي چې په خپله خوښه په خپل اتفاق سره راځي او خپل خرید و فروش کوي. ملک صاحب خبر شوی به د تاجکستان له لوري منځني اسیا ته زموږ د تازه میوجاتو او د وچو میوجاتو قرارداد هم د اسلامي امارت له لوري شوی و، دغه بدیله لارې ورته پیدا کړې وه. اوس چې دغه اوړه د پاکستان نه راتلل اوس د تاجکستان نه هم راځي، د ازبکستان نه هم راځي. هغه اوړه چې مخکې موږ که د یاد شي په 200-300 افغانۍ به اخیستلو اوس په 1400 افغانۍ دي. نو له دې دا معلومیږي چې موږ هېڅ چاته هم اړ نه یو، کار دی خلک به موږ ته اړېږي. انشاءالله لکه څنګه چې تاسې وویلې الحمدلله زموږ ما مخکې دا خبره وکړه چې اوس موږ بدیلې لارې ډېرې لرو چې زموږ د ملک نه هم تازه میوه فرض مثال وچه میوه لکه پستا بادام نورو ملکونو ته ځي او د نورو ملکونو نه موږ ته هم لکه غوړي شو وړو شو دغه شی نه په کافي اندازه راځي. مخکې تا ویلي چې یو وخت کې په افغانستان کې یو بورې وړه 3000 افغانیو ته ختلي، مګر نن الحمدلله په 1400 افغانۍ دي. دا چیه دی چې زموږ بدیلې لارې پیدا شوې. بالکل ډېره مننه. دا راته وایه چې نن څاروي اخیستلو ته راغلی چې دې واخیستل وا دې نه اخیستل؟ بس هغلته م یو مال سره په بیه اچولی دی او چون تاسې راغلی د تاسې نه ډېره مننه کور دې ودان چې دغه تکلیف کې زحمت کې د خپل ولس سره غږ شریکې او موږ د تا نه راځي او انشاءالله چې بس دا زحمت دی خواري دی تیو باسې خوشحاله اوسئ. دا راته وایه چې څاروی څه دې انتخاب کړی؟ غویه اخلي، سیرلي او یوازې اخلي که نه نور ملګري شریک دي؟ نه دا دغه په تقاضا به کوو 2-3 کسه نو په شریک 2-3 کسه او څاروي ښه دی؟ ښه دی څاروی انشاءالله. دا پوښتنې چې ځکه ډېرې کوم تا ته خو معلوم دی زما اول اختر مبارکي م تا سره تا ته درځم نو ښه شی واخله چې لږ د یو کال سپورې مې ډوډۍ مې کله غوړه نه انشاءالله. زه سیرلي غوښه به هم در باندې وخورم، یو سیرلی هم شته. سیرلی هم لري؟ خو ته چې ولې نه کوې سیرلی ما ته راکړه چې به کور کې حلال کړم ځان ته بیا په زما کور هم ستا کور دی انشاءالله. دا خو ده ډېره مننه ملک صاحب، الله تعالی دې ونازوه، کور دې ودان خوشحاله اوسي، خبرې اترې دې راسره وکړلې، الله تعالی دې تا ژوندی لري. کور مودان درنو ملګرو د قومي مشر ښاغلي سلیم کاروان خبرې مو واورېدې. دی هم ډېر خوشحاله دی چې په وطن کې د امن څپې دي او د دې تر څنګ هېوادوال مو په امن کې ژوند کوي. یو سوچ چې موږ سره و ډېر غلط سوچ هغه دا و که چېرته موږ باندې د پاکستان لاره بنده شي په موږ به ټولې لارې ودرېږي، خو نه لله الحمد اوس لاره بنده ده خو د هغه نه اوس هم په هېواد کې ارزاني ده. راځئ خپرونه سره وګورئ، د خیبې دغه ژوندی بهیر له تاسې سره شریکوو.
اوریدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی د میلې بله څنډه ده په بله څنډه کې هم پسه ولاړ دی او هم سیرلی السلام علیکم وعلیکم السلام نوم مبارک دی نوم مبارک شیر عالم خان شیر عالم خان دا په څو دی بیه کړی دا 13,000 13,000 زما په خاطر څومره پکې زما خاطر به پکې څومره هغه راته ته ووایه نه ته راته وایه چې په دونه در کوم نه بازاري کار نه کوم صرف دونه راته وایه چې په دونه تاله در کوم ځکه زه خو سودا کومه خو کیمره م لګېدلې ډېر لایلج به پکې نه کوم سای شو تعالی چې در کوم په 13,000 روپۍ در کوم 13,000 روپۍ فکس خپله دې ساتلی که هغه څه دی دا مې اخیسته هغه څه دی ښه ډېر ښه کار دی کړی که مې سروې دې خرڅ کړو که نه اولنی دی اولنی دی خرڅ کړی لا نه دی د خدای پاک دې ته خرڅ کړي او ستا دا په څو دی دا مې کړې ده په 15,000 15,000 او ما ته یې په څو راکړي تا د بدر کې ما ښه چې لیاز دي 14,000 14,000 ماشاءالله او ډېر مې راوسي بس دغه یو 2-3 پاتې نور ختم شوه 14,000 ولې صحیح ریټ یې کړی دی که نه ولې داسې وګوره ماشاءالله دا یار څه مکمل هم پې ولې څه ورته وګوره ته یار څه پې ختمه ده لږه ګزاره نه کوې تاسو زه 5 ګزاره ورسره وکړو 14,000 او 14 مې درکړو ان شاء الله 15 منه وزن کې شپږ منه وزن ورکړي 15 منه به ونه کې دا دې ولې گنجه کړی دی گنجا نه دا وړې ته لږ ګرمي ده که نه نو ګرمي تا بیا مرته ودرولې دی خو اوس سوره نه څه کمه ده خو زیات نه څه سوټه ودرو کنه نو سوره به یو چترې به ته هغه چې کار کې موږ هم چپلیان راغلو نو غنه چترې چیرته کېږي چپلیان او موږ خپل ځان خبره نه سره کوله مال وسخه لمن نو چې چترې دی واغه دواړه ورته لاندې به ودرېږي مال ډېر وکنه دا اوس 15 مال او دا درې سلو نه پاتې خرڅ کړی دي خرڅ کړو قیمتي مال په 100 پورې قیمتي مال په 14 ورکې او 12 بس دغه 12 کته مال نه دی ورکړ او خو سره پکې دا دی ښه سړی پکې دا دی که ښه مال پکې دا دی ښه سره ورې پکې دا ده ښه داسې وی او سره ورې کې مال پکې دا ده ښه مال کې چې ښه سړی پکې دا دی نه سره ورې پکې دا ده سره یعنی چاغه مکو ان شاء الله یو من ټول مال دا یو من درنده ده چپلیان راغلی چپلیان د کوم ځای چپلیان سره شاته کاریزور ته صحیح نه راغلی ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ د میلې دغه ځانګړې خپرونه تاسې ننداره کړله د میلې اوسني نرخونه په کم اوج کې او مالونه کمې او ارزانه دي د سیرلیو په قیمت همدارنګه د پسونو په قیمت باندې همدارنګه د مالونو په قیمتونو باندې وغږېدلو په دې هیله چې دغه خپرونه تاسې تر پایه پورې کتلې او خوند مو ترې اخیستی وي زه مهراب ګل مخلص او همدارنګه مجاهد مخلص ستاسې له درانه چوپړه رخصتېږو تر هغه چې یو ځل بیا ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو تاسې ټول په لایزال څښتن تعالی سپارو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې